د زندګۍ په عنوان طنز کوم زه اوس په خپله په ځان طنز کوم د زندګۍ په عنوان طنز کوم زه اوس په خپله په ځان طنز کوم انسان جوړېده نه غواړي نو زه به ضرور په انسان طنز کوم او تیارو کې ناست یم تیارې ستایم په بېرونقه جهان طنز کوم سلامونه ملګرو زین الله زین یم او د خپل چینل زین الله زین اپیشل نه تاسو سره مخامخ یم راغلی یو د نورعلي خان خواله ناصر خان ناصر هم را سره دی او د هغه نه به څه پوښتنې هم کوو د هغه د ژوند باره کې او شعرونه به ترې هم اورو تاسو سره به شریکو انشاءالله نو خانجي السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر ډېره مننه ستاسو د راتګ ډېره مننه چې تاسو راغلئ او موږ سره ناست یې خوشحاله اوسئ خانجي خپل لنډه غونته پېژنګلو د ملګرو سره وکړه نو پېژنګلو خو دا ده چې بس نوم خو مې نورعلي خان دی جی او بس هغه خپل کاروبار کوم جی او د شاعرۍ سره د څومره وخت نه تعلق لري شاعرۍ سره خو دا تقریبا د 2015 نه مې لومبی شعر لیکلی دی 2005 او کتابونه ستاسو 2 کتابه مې دي لومبی فکرونه جی لکه هوا په ځمکه ګرځم لکه هوا په ځمکه ګرځم صحیح او راتلونکي وخت کې مو نوي کتاب ته څه اراده شته مواد پوره دي یا نو مواد خو پوره نه ډېر هم دي ښه ماشاءالله خو چاپ خو داسې هغه دی چې په دې حالاتو سم چاپي کړي صحیح انشاءالله چې کوشش وکړو چې الله دې وکړي انشاءالله چاپ لیکل کړي دي شکر دی صحیح خانجي دا نوې څه شعرونه را سره شریک که زموږ د ملګرو سره حاجي بالکل دا یو حمدیه لیک دی ارشاد صحیح بسم الله الرحمن الرحیم د تیرونه را بهر شوم ستا په ذکر د تیرونه را بهر شوم ستا په ذکر زه د حسن سمندر شوم ستا په ذکر د تیرونه را بهر شوم ستا په ذکر زه د حسن سمندر شوم ستا په ذکر کیمیاګره د دې خاورې نه دې جوړ کړم کیمیاګره د دې خاورې نه دې جوړ کړم اوس د خاورې په ځای زر شوم ستا په ذکر نه کیمیاګره د دې خاورې نه دې جوړ کړم اوس د خاورې په ځای زر شوم ستا په ذکر زه لا علم لا حاصل هم ګمراه هم زه لا علم لا حاصل هم ګمراه هم خده چې خبر شوم ستا په ذکر کومو خلکو چې به ورته اچولم کومو خلکو چې به ورته اچولم د هغو خلکو نه لر شوم ستا په ذکر کومو خلکو چې به ورته اچولم د هغو خلکو نه لر شوم ستا په ذکر زه به ټول عمر د ځانه مرورم زه به ټول عمر د ځانه مرورم الهي کافی بهتر شوم ستا په ذکر زه به ټول عمر د ځانه مرورم الهي کافی بهتر شوم ستا په ذکر نه سورلي لرم نه مال او نه ملګري نه سورلي لرم نه مال او نه ملګري غنیمت ته په سفر شوم ستا په ذکر نه سورلي لرم نه مال او نه ملګري غنیمت ته په سفر شوم ستا په ذکر چې د چا د پاره بوج او مصیبت چې د چا د پاره بوج او مصیبت هم هغوی لره اختر شوم ستا په ذکر ډېر کمزور یم سنگین زندگی تا ډېر کمزور یم سنگین زندگی تا لوی خدای لکه غر شوم ستا په ذکر ډېر کمزور یم سنگین زندگی تا لوی خدای لکه غر شوم ستا په ذکر د حالاتو نه مې ډېرې منډې وکړې په حالاتو زورور شوم ستا په ذکر که په سترګو کې بخښنه غواړم که په سترګو کې د چا بد لګېدمه که په سترګو کې د چا بد لګېدمه خو په زړه یې مؤثر شوم ستا په ذکر بدنصیبه وم د خپلې بېروخۍ نه
اوس خپل ځان مقدر شم ستا په ذکر بدبویي مې په بدن کې خوشبویي شوه بدبویي مې په بدن کې خوشبویي شوه اخرکار چې معطر شم ستا په ذکر ډېره مننه ډېر ښه خانجي ډېره مننه خانجي بل څه غزله بله مو ویل او خامخا ارشاد تفسیرې کېږي او ته یوازې ناست یې تفسیرې کېږي او ته یوازې ناست یې په هغې کېږي او ته یوازې ناست تفسیرې کېږي او ته یوازې ناست یې په هغې کېږي او ته یوازې ناست یې زندګۍ له او بیا بلې زندګۍ له او بیا بلې زندګۍ له تجربې کېږي او ته یوازې ناست ډېر ښه شعر دی مننه حیراني ده ستا د روح او ستا د جسم حیراني ده ستا د روح او ستا د جسم تذکرې کېږي او ته یوازې ناست یې ستا د ژوند ستا د جذبو په یو بازار کې ستا د جذبو په یو بازار کې فیصلې کېږي او ته یوازې ناست یې ستا د ژوند ستا د جذبو په یو بازار کې فیصلې کېږي او ته یوازې ناست یې ته خوب نه کوې نو چاته مخاطب یې ته خوب نه کوې نو چاته مخاطب یې شوګیرې کېږي او ته یوازې ناست یې نه څوک پېژنې او نه په چا دردېږي نه څوک پېژنې او نه په چا دردېږي حادثې کېږي او ته یوازې ناست یې ستا په وینو ستا د ژوند په تکلیفونو ستا د ژوند په تکلیفونو ښه مزې کېږي او ته یوازې ناست یې ستا په وینو ستا د ژوند په تکلیفونو ښه مزې کېږي او ته یوازې ناست یې په دې لاره ستا د سوي زړه دپاره په دې لاره ستا د سوي زړه دپاره هنګامې کېږي او ته یوازې ناست یې انتظار بېقراري پټ اوازونه انتظار بېقراري پټ اوازونه تا پسې کېږي او ته یوازې ناست یې انتظار بېقراري پټ اوازونه تا پسې کېږي او ته یوازې ناست یې تماشه کوه د نوي ژوندون خانه تماشه کوه د نوي ژوندون خانه تماشې کېږي او ته یوازې ناست یې ډېر ښه خانجي ډېره زیاته مننه مهرباني اخره کې زمونږ د ملګرو ته زمونږ د مینوالو ته څه پیغام ورکې نو زما د طرف نه خو که پیغام ورکوم نو نوي پل له به ورکوم نور خو ماشاءالله ټول خو پوهه خلک دي بلکل نو زما هغې ته دا دغه دی چې شعر داسې لیکې چې د هغې نه څه ولاړي چې د هغې نه ستاسو ماحول ته ستاسو نه ګیر چاپېره خلکو ته د هغې اصلاح ته کېږي بلکل نو زما پیغام هم د شعر دی یو قسم لکه نه چې تاسو شعر لیکې نو د هغې نه چې خامخا یو مقصدیت پکې یو خامخا معنویت لري نو چې داسې مونږ داسې لګیا یو بس یو سلسله یو بس هغې کې یو شانوالي یو دغې نو زم چې دا به زموږ نقصان وي شاعرۍ پرمختګ به نه وي زم چې یو انفرادیت په شعر کې او کوشش دا کوي چې داسې انداز وي داسې رنګ وي چې هغه د بل چا نه وي صحیح خبره دا به ډېره ښه وي ډېره زیاته مننه مهرباني الله مو ښه ساته انشاءالله میلاویږو به بل ملګري سره ډېره مننه